سنا ربان غواړو نصرتنا هر چاره کې لتا ربا تا ته پسجدو یو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محمد عیسی وفا د ډیورن له کرښې څخه سلامونه رالیږلي او د سلام نه وروسته لیکلي چې زه 3 پوښتنې لرم. لومړنۍ پوښتنه مې دا ده، حواله کول او پر هغې باندې ټکس ورکول څنګه دي؟ سود خو به نه وي؟ او دویمه پوښتنه مې دا ده، په کاروبار کې دروغ ویل څومره ګناه لري؟ او دریمه پوښتنه مې دا ده، سروز اوریدل او خوند پرې اخیستل څومره ګناه لري؟ د لومړنۍ پوښتنې په ځواب کې دې باید ووایم، په حوالې باندې کمیشن اخیستل دا مسئله د فقهاو کرامو ترمنځ اختلافي مسئله ده. اما علامه وهب زحیلی رحمه الله په فتاوای عصر کې داسې حوالې ته جائز ویلی دي او کمیشن اخیستلو ته یې هم جواز ورکړی دی. مثلا ته په قندهار کې ستا بل ورور په کابل کې دی، ستا دې ورور ته په کابل کې پیسې په ډیر لږ وخت کې په کار دي، نو ته ورځې هلته یو صراف ته پیسې ورکوي او دا صراف چې بل دکان دلته په کابل کې لري هغه یې ستا ورور ته ورکوي، خو تا نه ستا په پیسو باندې څه نه څه کمیشن اخلي. یا د قندهار نه ته کابله پورې پیسې نشي راوړی، د غلو ویره ده، هغه پیسې ته صراف ته هلته ورکوي او دلته یې ترې اخلي، ستا په پیسو تا نه څه کمیشن اخلي. نو علامه وهب زحیلی رحمه الله په فتاوای عصر کې داسې حوالې ته او په دې باندې کمیشن اخیستلو ته جواز ورکړی دی. هغه لیکي، اما حکم الحوالات المصرفیه جائزة وتتضمن عقدين والقبض الحكمي يحل محل القبض العرفي. او علامه مفتی عبدالرزاق صاحب په فتاوای هادیه کې په 2 جلد کې په 415 صفحه کې لیکي، وعندي هذا الحواله جائزة ان لم يكن فيه الربا. نو چونکه دا عموم بلوا ده، یعنی چې خلک نن سبا ډیر په دغه کاروبار باندې اخته دي، نو د ضرورت له کبله علماو د جواز فتوا ورکړې ده، په دې کې شرعي ستونزه نشته. او همدارنګه همدغه مسئله علامه یوسف لودیانوي شهید په خپله فتاوا کې په 6 جلد کې او په 293 صفحه کې هم څیړلې او دې ته یې جایز ویلي دي. یہ د صدقات عبادات رحمت میاشته، هم د اخوت او محبت تلاوت میاشته، یہ د انعامات او سوالو د قبل دو میاشته، یہ د انعامات او سوالو د قبل. او د دویمې پوښتنې په ځواب کې دی باید ووایم، د مسلم حدیث دی. راوی د حدیث سیدنا ابي ذر رضي الله تعالى عنه دی. هغه فرمایي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرار. قال أبو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال المصبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. حضرت ابی ذر رضی الله تعالی عنه فرمای
چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي 3 کسان دي چې الله تعالی به د قیامت په ورځ دوی سره خبرې نه کوي. همدارنګه الله رب العزت به دوی ته د رحمت په نظر سره نه ګوري. همدارنګه الله رب العزت به دوی نه پاکوي، یعنی د دوی ګناهونه به الله نه پاکوي او د دوی لپاره به دردناک عذاب وي. ابو ذر فرمایي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره 3 ځلې وکړه. ابو ذر رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل چې هلاک او برباد شو دا به څوک وي یا رسول الله چې نه الله ورسره خبرې کوي او نه الله رب العزت ورته د رحمت په نظر سره ګوري او نه الله رب العزت دوی د ګناهونو پاکوي او د دوی لپاره دردناک عذاب دی. دا څوک دی؟ دوی خو هلاک او برباد شو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل په دیو کې لومړنی کس مسبل دی. مسبل هغه چاته ویل کیږي چې خپل لباس که هغه لونګ وي او که پرتوګ وي ځان پسې د تکبر په وجه راښکاږي. او په ځینې روایتونو کې راځي د مسلم چې المسبل اظاره او ثوبه اسفل من الكعبین للخیلاء. مسبل هغه چاته ویل کیږي چې خپله جامه یا خپل پرتوک د خپلو بجلکو نه او د خپلو ګیټو نه د تکبر په وجه لاندې راښکاږي، خصوصا د مانځه په وخت کې. او دویم کس په دیو کې هغه څوک دی چې چا سره یې څه احسان کړی او بله ورځ دا خپل احسان ورته یادوي تر څو په هغه باندې منت وکړي. ما تا سره دا وکړه، تا سره مې دا وکړه او تا سره مې دا وکړه. غواړي چې په مجلس کې سپک هم کړي، هدف یې د الله رضا نه وي. او دریم کس په دیو کې هغه څوک دی چې د خپل مال د دروغو په قسم سره خرڅوي. یو مال د دکان ته راوړی دی په 10 روپیو باندې، خو چې کله دې ته ګراک او مشتری راشي نو دا ورته قسم کوي چې ما په 1400 او په 1500 روپۍ باندې اخیستی تر څو یې په هغه باندې په 20 یا په 25 روپۍ باندې خرڅ کړي. یا داسې چې یو مال دی ردي بدل دی دیسي دی، خو چې کله دې ته ګراک او مشتری راځي دا ورته قسم خوري چې دا اصلي دی تر څو یې په هغه باندې د اصلي په نامه باندې خرڅ کړي او پیسې لاسته راوړي. یا دیسي مال باندې د اصلي ټاپه او لیبل لګولی وي. په دغه ټولو حالاتو کې چې دا سړی کمې پیسې لاسته راوړي دا پیسې دته حرامې دي، حلالې نه دي. او د دې ترڅنګ دا هغه څوک دی چې الله رب العزت د آخرت په ورځ د سره خبرې نه کوي، دته د رحمت په نظر سره نه ګوري او د ده ګناهونه الله نه پاکوي او د ده لپاره په دردناک عذاب وي. عبادت غواړي ته خو له مؤمنان اخلاص او عبادت غواړي د رب له لوري یې د رب له لوري ما غتا در رمضان نشتی ډېر وخت انتظار مرحبا در رمضان نشتی کړم مې د زړونو رویش بیا در او د درېیمې پوښتنې په ځواب کې د بیت ووایم خلاصة الفتاوا په 4 جلد کې په 345 صفحه کې لیکي چې د موسیقي اوریدل د سروز اوریدل دا حرام دي ځکه دا ملاهي دي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي استماع الملاهي معصیه والجلوس عليها فسوق والتلذذ بها من الكفر هذا على وجه التهدید. دا د مفسرینو خبرې دي، د محدثینو خبرې دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د ملاهي اوریدل ګناه ده
او د موسیقي او د سروز په مجلس کې ناسته دا فسق دی او په دې باندې خوند اخیستل دا کفر دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره تهدیداً کوي، یعنی کفر بالنعمت دی. همدارنګه علامه حسکفي رحمه الله په در مختار کې په 6 جلد کې په 349 صفحه کې لیکي چې د سروز اوریدل، د موسیقي اوریدل دا حرام دي، لقوله عليه الصلاة والسلام استماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر أي بالنعمة فالواجب كل الواجب أن يجتنب كي لا يسمع. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د سروز اوریدل دا معصیت دی، ګناه ده، او د سروز په مجلس کې ناسته دا فسق دی، او په دې باندې خوند اخیستل کفر دی، یعنی کفر دی د الله په نعمت باندې. دا غوږ الله د دې لپاره نه دی درکړی چې ته سروز پې واوري. همدارنګه دا سترګې الله رب العزت د دې لپاره نه دی درکړی چې ته پرې حرام وګورې. دا ژبه الله رب العزت د دې لپاره نه ده درکړې چې ته پرې حرام ووایې. نو علامه حسکفي په در مختار کې لیکي نو په انسان باندې دا لازم ده او پوره لازم ده چې د دې د اوریدلو نه ځان وساتي تر څو وانه اوریدل شي. اوس خو لا څه کوي؟ هغه ودونه چې په ځینې سالونونو کې یا هوټلونو کې ترسره کیږي، بس الله رب العزت د زموږ په حال باندې رحم وکړي. سپین ګیري هم ور رواني، ملایان هم ور رواني، ځوانان خو پرېږده چا خو ور رواني. هغه سپین ګیري د خپلې سپینې ګیرې نه شرمېږي، په هغه ځای کې ناست وي، ورته د خپلې لنګوټې نه شرمېږي، هلته ورته ناست وي. او ملا هم له خپلې سپینې ګیرې نه یا تورې ګیرې نه، خپلې لنګوټې نه او خپل د ملایي او د علمیت نه شرمېږي، په دې مجلس کې ورته ناست. او بیا هلته ملا هم پیدا کړی یا د دغه مجلس نه جګ کړي چې هلته بره د سروز او د موسیقي او د نڅا آوازونه وي، په داسې ځای کې دا ورته نکاح هم تړي. د نړۍ د اوچتو مفتیانو یوه فتاوا ده ما سره چې تقریبا د سروز د حرمت په اړه باندې د هیئت کبار علمای اسلام 8 فتاوا په هغه کې رانقلي دي. په هغو کې یو مفتي لیکي وای په کم مجلس کې چې هلته سروز او موسیقي غږول کیږي، کم کسان چې هلته ناست دي دا فاسقان دي. بیا د دغه مجلس نه چې څوک وچتیږي د دې لپاره چې هلته شاهدان شي، دا فاسق دي او د فاسق شاهدي وای قبوله نه ده، دا نکاح نه ده ترسره شوې. دغه په 8 فتاواو کې د یو مفتي فتوا ده. بس الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. ټول صفات دي تعالی رای غني مولا، الله الله زمون، الله 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 زمون، الله الله ټول صفات دي تعالی رای غني مولا، الله الله زمون، الله 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 زمون، الله الله